السلام علیکم. د حیات خان ولد المولدین نن مونږ په واشنگټن کې یو داسې طبیعي ځای ته روان غنیم دی که دی غلی شو غني نه غلی کېږي وران سره دی نه غلی کېږي باران د ده دا شور او شغرب هم او اسماعیل د مشرۍ په چوکۍ ناست دی د مشرۍ نه دی پرېولی او حنیفه او نصیب زاده چې شو دا ملګري روان شو مونږ دغه ځای درته هم ښیم او لسنامه در سره شریکوم ګورو که د یوې سندرې ویډیو را جوړه کړو وقارتل باندې کارونه ډېر دي نن به د ویډیو چارې دی سرته رسوي نو را سره اوسئ اوس مونږ چېرته روان یو ستاسو په خیال اوس ماونټ رینیر ته ماونټ رینیر پیراډایز ته پکې راتلی شو که نه سنرایز سنرایز هم ډېرې ولیدې خو زه بهرحال ګورو چې دا غرونه څنګه دي هر ځای کې سنرایز دی د انګریزان ټول په سنرایز پسې منډه وهي روان یو چې دا سیاټل دا ساحې وګورو ښه موبایل کنیکټ کړه چې سیاټل ساحې وګورو
زه اوس مشکل نشته دا ماونټ رینر سن رایز ته اوس موږ روان یو خان صاحب ماونټ رینر ته روان یو بس دا وایي امریکایان د کونړ په لرګو پسې راغلي دي دلته به لرګي نه وي نو دلته لرګي نشته دی بیخي. واه 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 کړه والله چې د وریځو څوکو ته راوختو واه واه دا اوس دې ته وایي لړه لاړه دا زه لاندې وی ګورې لاندې موږ ډېر جګ یو بس دا وګڼه وایي د تورو غرو په سر مې کلی د جانان دی څه نری نری باران دی اورې دومره اوچت راوختو خپلې سطحې نه ډېر اوچت راوختو موږ شپږ زره زره فیټې تقریبا سطح سمندر نه به ډېر اوچت یو چې کله واورې پرتې به ډېره مزه وي غاړه او دغه یو 2 میاشتې پس به دلته واورې شروع شي نو دا به بندي اولنۍ واوره همدې نه شروع کېږي لا غریبانه یې چې حکومت دلته به یو سټې وکړو خان صاحب ستا فرمایش وما پوره واه 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 موږ به ته یو سیګریټ وسو هم به ترې د حیات خان ورلډ درنو لیدونکو دا موږ د یو غر څوکې ته راوختو او څه بهترینه موسم دی امریکا وایي ښکلې ده خو د لیدو ښکلې ده اورې دا پکې ښکته یو ډېر مزیدار ډنډ ده ډنډ دوی ورته لیګ وایي لیګ د غرونو په سرونو باندې دا وریځ واه وقار دنګزي ته راختلی دی اندرالې ورته واچوله اورې یاره ډېر بې غیرته یې وقاره سړی د ټوپونه وخي ټیک برابر شي